بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. قدرمنو هوښیاران وایي چې که چېرې ستا په راتلو سره په دنیا کې څه فرق نه وي پرېوتی نه بیا به ستا تلو سره هم هېڅ فرق نه پرېوځي. کامیابه خلک په دنیا کې د کیلاړي په طور باندې ژوند تېروي او د کیلاړي په طور باندې دغه ژوند تېروونکي چې دي دا صرف او صرف 1% وي، 1% وي. بل طرف ته تماشایان دي او هغه تماشایان یو کم 100% وي، یعنې 99% وي. نو اوس که چېرې موږ هم غواړو چې موږ یې په خپل مرګ باندې په دنیا کې فرق وغورځوو، نو په ژوند کې به دومره ځان کړول غواړي چې په مرګ باندې موږ بیا څوک یاد کړي، زموږ یاد تل پاتې شي. نو د دغې لپاره ځان کړول دي، دغې کامیابۍ ته ځان رسول دي. نو دغې کامیابۍ ته چې کومې لارې تللي دي، نو په هغې کې یو لاره د لرنینګ، انلرنینګ او د ری لرنینګ ده. دغه جمله به تاسو اورېدلې وي. نن په دې ویډیو کې په دې باندې ځان پوه کولو کوشش کوو چې واټ از د لرنینګ، انلرنینګ اینډ ری لرنینګ. نو د ټولو نه لومړی چې د لرنینګ خبره ده، زده کړه ده. خو زده کړه به کوم خلک کوي؟ زده کړه به هغه خلک کوي چې هغوی الریډي د هغوی مایند کې دا شته چې موږ ناپوهه یو. او په زموږ په سوسایټۍ کې د بده مرغه هغه خلک چې دي هغه ډېر زیات دي چې هغوی پوهېږي خو نه، خو ځان ته پوهه وایي. چې کله دی ځان ته پوهه وایي نو د هغې یو غټ نقصان خو دا وي چې دی یو کتاب نه لولي، ځکه چې دی خو وایي زه پوه یم. بل طرف ته دی چې پوهه خلکو سره ناسته پاسته نه کوي. که چېرې دی پوهه خلکو سره ناسته پاسته کوي نو بیا په هغې وخت کې هم دی کار خو دا ده چې دی پوهه خلکو ته غوږ کېږدي، د هغې نه ډېر واوري او ډېره زده کړه وکړي. دی د هغې په ځای باندې هغه سره بحث شروع کړي، د هغه چې کوم خبره یې نه هغه رد کوي. نو په دې وجه باندې دی باندې د لرنینګ دغه دروازه چې دی دا بنده شي. د دې لرنینګ دا دروازه چې په چا بنده شوي نو مایند سیټ د ذهنیت ډېر قسمونه دي. هغې کې دوه قسمه چې کوم دي هغه دي، یو اوپن مایند سیټ ورته وایي، بل ته کلوز مایند سیټ وایي. دا کلوز مایند سیټ والی ځکه چې دی وایي موږ پوهېږو، نو دی ته نوره زده کړه دی نه کوي. دی خپل ذهن ته یو تاله وولي، هر قسم نوي خیالات چې دي، نوي نظریات چې دي هغې قبلولو ته تیار نه وي، بلکې نوې خبرې اورېدو ته هم تیار نه وي. او چې کله هم د دی په مخ کې څوک داسې خبره وکړي نیمه خبره یې لا نه وي اورېدلي چې خپل ریاکشن شو کړي که نه. نو د دې په مقابله کې اوپن مایند سیټ والا خلک چې هغوی نوي خیالاتو او نظریاتو ته ویلکم وایي. هغې ته ضروري نه ده چې هغه به هغه ټایم سره هغوی ومري، خو کم از کم هغه خبره واوري، سوچ ورته وکړي او د سوچ نه پس بیا چې کوم دی نه تاټ پروسس یې وچلوي، د هغې نه پس بیا فیصله اخلي چې دا خبره د منلو ده یا نه منلو نه ده. نو دغه اوپن مایند سیټ والا خلک چې کوم دي دی لرنینګ کولی شي. یو دویم هغه خلک لرنینګ کولی شي چې هغوی ځان ته ناپوهه وایي، نو هغوی به بیا د لرنینګ دغه کوي. د لرنینګ دغه چې په دې جمله کې کوم دی لرنینګ، انلرنینګ او ری لرنینګ. د لرنینګ چې دی نو لرنینګ بیا موږ د ډېرو زیاتو څیزونو نه کوو، لکه د استادانو نه کوو، د کتابونو نه کوو، دغه شان موږ د خپل ماحول د چاپېریال نه کوو، د مشاهدې په لاره باندې چې موږ مخامخ څوم وینو ګورو، نو د هغې کې موږ ته د لرنینګ لپاره ډېر څه وي که چېرې موږ لرنینګ کوو. او بل طرف ته موږ باندې چې څه تېرېږي تجربه، نو تجربې باره کې خو ویلی شي تجربه بهترین استاد دی. نو د هغې تجربې نه هم موږ لرنینګ کوو. نو دا خو زموږ لرنینګ دی. او لرنینګ د کله نه دی؟ نو د مور جولای ته ړومبی مدرسه ویلی شي. د مور د جولای نه والې تر اخري سلګۍ پورې د لرنینګ دغه پروسس چې دی دا به زموږ جاري وي. خو د دې لپاره دغه خبره ضروري ده چې موږ کې ډېرې ترسټ آف نالج وي، ترسټ آف لرنینګ وي، چې یو تنده به موږ کې دا موجود وي چې موږ زده کړه کوو. اوس د دې نه پس ته انلرنینګ چې کوم دی نه، انلرنینګ مطلب دا دی چې موږ تر اوسه پورې څوم زده کړي دي، زموږ په ماغزو کې چې تر اوسه پورې څوم میموري سیو شوې ده، نو ضروري نه ده چې موږ کوم نالج حاصل کړو نو ټول ټیک وو. ټول ټیک نه وو، په هغې کې ډېرې غلطې خبرې وي، لکه فیک او فیکټ نیوز هغه خبره ده که نه. نو چې اوس په دې کې کوم فیک وي، کوم فرسوده خیالات او نظریات وو، نو هغه هیرول دي، هغه هیرول دي، بیا نوې چې کوم دی لرنینګ کول دي. دویم انلرنینګ مطلب دا دی چې څنګه زمانه بدلېږي او دنیا په مخکې باندې روانه ده، ترقي کېږي، نو ډېر زیات زموږ نالج چې وي او یا سکلز چې وي نو هغه هغې تېرې زمانې سره پاتې شي. لکه مطلب دا دی چې لږ وخت مخکې خلکو په ټایپ رایټر باندې ټایپینګ کو، اوس د ټایپ رایټر هغه سکل چې دی هغه که چا سره هم شته نو هغه اوس فرسوده دی او نه چلېږي که نه. نو په ځای د دې چې دا کلیر کا، اوس چې د ټایپینګ کوم نوې طریقه ده، کوم جدید طریقه ده، نو هغه زده کړه. نو دا انلرنینګ دی چې مطلب دا دی یو هغه چې هغه ریلیونټ نه دي سوسایټۍ سره، دور سره، یو هغه چې هغه غلط دي نو هغه چې انلرنینګ کول دي او په مخکې باندې تللي دي، یا چې موږ کوم څوم زده کړي دي هغه ټیک هم دي، خو هغه په مایند کې دا چې موږ لکه په دې باندې نه پوهېږو چې دا موږ کوم څه زده کړي دي دا هم موږ په ټرو سینس کې انډرسټینډ کړي نه دي، نو دې ته هم انلرنینګ ویلی شو. د دې نه پس بیا ری لرنینګ دی. نو چې کله موږ دا وګورو چې موږ څه زده کړي دي ټیکه نه دي زده کړي، موږ نه پوهېږو، نو بیا موږ ته د لرنینګ دا دروازه مزید کولاو شي، نو بیا موږ ری لرنینګ کوو. نو ری لرنینګ دا کړی لکه څنګه چې ما تاسو ته ما وویل چې موږ د ټایپ رایټر هغه سکل ختم شو، اوس موږ نوې سکل لږ کوو. نو بدلېدونکې زمانې سره نوي نوي سکلز چې راوځي، هغه نوي نوي سکلز حاصلول، ځان بدلېدونکې زمانې سره خپل نالج اپډیټ کولو، دا ری لرنینګ دی. نو دې ځای کې خبره نه ختمېږي. که دې ځای کې خبره ختمه شوه نو بیا خو به موږ ځان ته عالم وو
او چې عالم ځان ته ووایي بیا به د لرننګ دروازه بنده شي بلکې دا یو کنټینیوس پروسس دی چې موږ به اول لرننګ بیا ان لرننګ بیا به ری لرننګ کوو په دې ځای کې به ودرېږو نه او د دې نه پس به نوې زده کړه کوو او بیا به د هغې نه پس ان لرننګ کوو ځکه چې په هغې کې کوم راځي نه به هم ټول ټیک نه وي هغه به هم ټول ریلیونټ نه وي هغې کې به هم څه چې کوم دنه داسې وي چې هغه به فرسوده خیالات وي نظریات وي نو بیا به موږ هغه فلټر کوو او چې فلټر کوو یعنې په هغې کې چې بیا کوم عادت وي نه به وباسو چې کوم موږ فرسوده یا به وباسو او بیا به ری لرننګ طرف ته ځو نو داسې به سایکل چلیږي امید دی چې دې ویډیو کې به تاسو د لرننګ ان لرننګ د ری لرننګ په دې مفهوم باندې سلیکټ ډېر پوه شوي یئ بله ویډیو کې به دې ټاپک سره حاضرېږو چې لرننګ موږ د کومو کومو ذرایعو نه کوو لکه مطلب دا دی چې موږ تر اوسه پورې څوم زده کړي دي موږ د څه نه زده کړي دي سورسز یې څه وو ماخذونه یې څه وو ذرایع یې څه وې تر هغې پورې راله اجازه راکوئ د الله په امان